قدرمنو لیدونکو موږ تاسو ته په شوي کې بخارۍ په دوبي کې کولران همدارنګه په خپلو کورونو کې بیلچې کلنګان همدارنګه تبخیان او داسې نور څه لیدلي دي. اوس په ځینو کې دا پوښتنه پیدا کېږي چې دا چیرې جوړېږي، څه ډول جوړېږي او تر څنګ د دې کاروبار څنګه دی. سلامونه ستړي مه شئ، زه کمال الدین افغان یم د کلي د چاش د کیو ولزاد را سره ملتیا کوي. دا د کندهار په حواله ناحیه کې د ټکټک یا توپخانې بازار دی چې د احمدشاه بابا په وخت کې جوړ شوی. په هغه وخت کې یا د احمدشاه بابا په عصر کې لومړی د وسلو ترمیمولو ځای و چې وروسته بیا په اوسپنیز بازار بدل شوی دی. دا نن راغلی دی بازار ته. پخوا دلته څه شي جوړېدله، پخوا یې کاروبار څنګه و، اوس څه شي جوړېږي او اوس یې کاروبار څنګه دی. نو موږ ورځو یو شمېر پلورونکو سره مرکې کوو د دې اړوند. تاسو هم د خپرونې تر پایه پورې راسره مل قدرمنو لیدونکو راغلي یو بلې تر یو پلورونکي پورې د ده سره به هم د کاروبار اړوند لنډه مرکه ولرو چې دی څومره وخت یې کېږي چې دغه کاروبار کوي او تر څنګ په دې دوکان کې یا په دې کاروبار کې دی څه شي جوړوي او څه شي خرڅوي. د ده سره به هم لنډه مرکه ولرو. نو ستړي مه شئ ورور جان. څنګه ډېره مننه ورور جانه. لومړی دا راته ووایئ چې نوم دې څه شی دی او دلته د څه شي کاروبار کوي؟ نوم مې احمد فرید دی، دا لبي سازي کاروبار. ښه، دا به راته ووایي ورور جانه چې څومره وخت کېږي چې دا کاروبار کوي؟ دا کاروبار دا دوکانونه د شپېتو کالو دوکانونه دي. زموږ پلار کار کول، بیا 40 کال کې زه ورسره کار. زه په خپله فعلا استاد یم. ولې وم شاګردان فعلا 4 شاګردان کار کوي. پخوانو کاروبار ډېر 28 شاګردان کار کوي، کارخانې پر کم. اوس نو فعلا کاروبار سره څه کمزوري 4 شاګردان سره کار کوي. دا به راته ووایي چې لومړي سر کې چې دا دوکان ته ته راغلې هغه وخت کې آیا دغه شیان جوړېدل لکه اوس جوړېږي که دغه وخت شیان جوړاو؟ یا دغه وخت شیان لږ و دی، اوس ډېر دي شیان، رقم شیان جوړ دي. پخوا خو شیان ډېر لږ جوړې دي. زموږ په سیستم چایجوی شو، ګډوې او دا شیان سره جوړې دي او دانونه اوس ډېر ورځ په ورځ پرمختګ کوي. کولران جوړېږي، بکسونه جوړېږي، سیسټمونه ډېر فرق سره کړي دي. دغه سره څخه راته تشریح کړه چې څه شو دا خو دغه چې دی بکسونه دي د وړو دپاره جوړېږي. موږ دغه شیان جوړو د وړو د بکسو دپاره. دا نور صندوقچې دي د بورې او د فلمېټو د چای دپاره، نور کوچني کوچني صندوقچې، نور د کالو بکسونه دي چې جوړېږي. نو باره داسې چې راسي د کبابو دپاره کورې دي چې جوړېږي. او بلې و داسې خانې د کباب الانې کورې دي. دا شیان راځي لکه کولر چې د دوبي دپاره دا د ګرمۍ زموږ داسې وطني جوړ اختراع ده چې جوړ سوی دی. بل دا راته وایي چې پخوا مو ګټه څومره کوله او اوس ګټه څومره کوي؟ پخوا خو مو ګټه داسې کول چې 10 افغاني چادر و، 100 افغاني د استاد اجره و. اوس 100 افغاني چادر 10 افغاني د استاد اجره ده. پخوا ګټه سره نسته، کاروبار نسته، زمینه سره داسې پخوا په رقم نه دی مسایل چې مثلا کاروبار سره وچلېږي. پخوا کاروبار داسې سر شو. اوس بیا هم شکر دی الحمدلله هغه یو خواري او ګولت ډوډۍ پیدا کېږي. بل به دا راته وایي دا بازار معلومات راسره شریک کړي چې پخوا دغه بازار چې رامنځته سو څومره دوکانونه و پکښې کې وه، اوس څومره ساحه یې ده؟ پخوا آیا دومره و لکه اوس چې دي که نه پخوا لږ و؟ یا پخوا ډېر لږ و دا دوکانونه. پخوا زموږ د کسبکارانو دوکانونه 20 دوکانه بالا نه و. اوس یې نه خدای 108 دوکانه اوس ډېر سوي. اوس ډېر سوي دي 108 دوکانې چې شاګردان هر یو فارغه سوي دي د کاره څخه، د استاد سوي دي، دوکان یې ځان ته نیولی دي، جواز یې ځان ته جوړ کړی کار کوي. اوس نه خدای نفوس هم ورځ په ورځ ډېرېږي، خو د دغه دپاره کاروبار هم سره د خلکو بازار سره راشوي. د پخوا بازار دونه ډک نه و، دوکانونه وو، دوکانونه پخواني دوکانونه دي ولې ډېر کلب.
قدرمنو لیدونکو دلته تر یو بل پلورونکي پر راغلي یو چې دی یې ټول شیان د مس خرڅوي. دا چې د ده کاروبار څنګه دی، څومره وخت کېږي چې دا کاروبار یې رایستلی دی، کاروبار یې څخه یې ګټه لاسته راوړې او که نه، دا به د ده له خولې څخه واورو. د ده سره هم لنډه مرکه وکړو. حاجي صاحب خیر اوسئ، خیر و خیرات په خیر یاست. ډېره مننه. حاجي صاحب لومړی کې مو نوم راته ووایاست او دلته د څه شي نوم کاروبار محمد حاجي دی، د مسو دکان لرم په توپخانه بازار کې. ښه حاجي صاحب دا راته ووایاست څومره وخت کېږي چې دا دکان دې رایستلی دی؟ دا دکان 15 کاله کېږي. ښه 15 کاله کېږي. دغه شیان دغه مسو دغه شیان چې تاسو راوړي دغه شیان تاسو خپله جوړوئ او که نه د بل ځای څخه یې راوړئ؟ ناجوړه شیان یې جوړوو، تیاره یو چا وغواړي ورته جوړوو. ښه دا به راته ووایئ چې دغه شیان چې تاسو جوړوئ پخوا اول سر 15 کاله مخکې هم تاسو دا شیان جوړول که نه نور شیان اوس دغه شیان جوړوئ؟ یا پخوا مې زرګري کاوه، زرګري اوس نه چلېږي، د سپینو زرو کار دغه مواد. دغه مس چې تاسو راوړئ د کومه ځای څخه یې راوړئ؟ موږ دا زاړه مس ورته کاروو. ښه بېرته زاړه مس بیا نوي شیان ورباندې جوړوئ. ښه کاروبار یې څنګه دی؟ بس شکر دی، بس روزي پیدا کېږي. دا راته ووایئ دغه شیان اوس خرڅېږي، خلک یې وړي؟ بعضې اوس دا شیان دا چې مریض یا روماتیزم یا شکر وي یا دا مریضي ولري دا د مسو شیان دي، نه چې اوس دا د موډه سلوېدلي دي، ګرده یو وار مصرف شیان دي خلک چې هغه شیان خرڅوي. دا به راته ووایئ چې په دې دکان کې څه شی څه شی شته د دې سره چې ما دغه شیان راته وښیئ چې څه شی شته؟ دیګونه شته، ګډوډ شوي شته، ګیلاسونه شته، جیکونه شته، پتنسونه شته، چې یو شی د مسو وغواړئ شته انشاءالله. قدرمنو لیدونکو راغلي یو تر یو بل پلورونکي پرې د ده سره به هم لنډه مرکه ولرو د کاروبار اړوند. نو ستړي مه شئ ورجانه. السلام علیکم، ټول یاست په خیر یاست؟ خیر و خیرات. ډېره مننه ورجانه. لومړی کې نوم راته ووایاست او تر څنګ دلته د څه شي کاروبار کوئ؟ زما نوم عبدالمنان دی، د توپخانې اوسېدونکی یم. ښه زه دلته البي سازي کوم، دغه بخاري او کولرانو او دانونو او بکسونو او سطلونو دا شیان جوړوم. ښه دا به راته ووایئ چې څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار کوئ؟ زما د تقریبا 40 کاله کېږي خپل د پلار سره دغسې اخته یم، د کوچنیوال رئیس دغه اوس اخته یم، تقریبا 40 کاله 15 کاله دا رقم کېږي چې زه د دې په دغه دکان کې اخته یم. ښه تر مخه مې پلار دا دکان کوي. ښه دا به راته ووایئ ورجانه اول سر چې دا دکان تاسو راوایستې هغه چې ته دلې ورسره شاګرد شولې ستا د پلار سره، هغه وخت کې کوم شیان وه او اوس کوم شیان دي؟ هغه وخت کې شته کولرانو نه وو، مثلا دغه ډیزاینداره بخاري نه وې، د کلفې ملایي ماشینان نه وو. مثلا پخوا هغه وخت ګډوې جوړېدې البي سازي کې، مثلا کپان جوړېدې چمکي. اوس کولران جوړېږي، مثلا بکسونه ډیزاین جوړېږي او کلفې ملایي ماشینان جوړېږي ډیزاین. نو داسې ژمی کې ښه ښایسته بخاري جوړېږي. پخوا به دا ښایسته بخاري نه وي، پخوا به داسې خاص ساده پاده بخاري وې، بس بالا ساده ژوند و. اوس شکر دی سیسټمونه دغه سوی دی، ښه کولران جوړېږي، ښه بخاري جوړېږي، ښه بکسونه جوړېږي، ښه ماشینان جوړېږي، کلفې ملایي مثلا د دغه د کبابو کورې جوړېږي. پخوا به د کبابو کورې نه وې، اوس دا تقریبا د 20 کاله کې د کبابو کورې چې سره دغه شیان مې جوړول. په ډېر بخښنې سره ورجانه دغه دکان کې چې شیان دي دغه شیان ته دې راته تشریف دی چې دا څه شو څه دي تر څو لیدونکي پوه شي چې دا دغه شیان دي. هغه شیان چې دي لکه زړه چې دی هغه سرکښونه دي د بخاري ده. مثلا په خونه کې اوسې د بخاري دود راوځي. دا خاک اندازونه دي، مثلا خاک اندازونه د خاورو لپاره مثلا جارو مارو. دا لوچې دي، دا کارتمان دي د دکاندارۍ کاروبار کېږي. نو هغه بکسونه دي، هغه طبخیان دي د ډوډۍ ګازې دي، طبخیان د ډوډۍ لپاره دي. او پر سر چې پروت دی هغه د اوړو کنډو دی، مثلا چې اوړه پکښې کې ذخیره کوي. دا د کبابو کورې دي، دا د کبابو کورې دي چې بعضې میلهوالې د کبابو شوق چې کوي، مثلا پوره ځان سره رانیسي، مثلا په شمال کې ورې کباب خوري کړي، دا د کبابو لپاره دی. او هغه چې دی بیا کولران دی چې تقریبا د 18 کاله کې چې راوایستوی دی، په بیټري او په شمسي سره چلېږي. او
نو دا سپنونه دا د کلفي ملایي ماشینان دي چې دا د لیمو په میده په اخته یې دا جوړوي د کوچنیانو هغه دغه نه دی جوړشکې هغه کلفي ملایي چې ورته وایي دا هغه شان دی دغه بله اوس کلفي ملایي ده کلفي ملایي د هغه ماشین دی چې مثلا په دې کې هغه شیدې وراچي خاصه د کوچنیانو باندې خرڅېږي او دلته دا ته څنګه جوړې داسې دانه که جوړ سره ته جوړ کړي څنګه جوړې دغسې جوړوم دا د په اخته یم دا ځای سندان دی دغه رقم جوړېږي دغه رقم دغه دغه رقم دغسې جوړېږي دا یې جوړ نو قدرمنو لیدونکو دا د کلفي ملایي هغه کلفي ملایي چې وراچي دا هغه څه شی نومونه ده دي بله د دې نوم څه شو کلفي ملایي قالب دی قالب دی هغه قالب دی چې کلفي ملایي وراچي نو دا یې اوس راته جوړ کړي نو دا استاد دی چې دلته بېلابېل شیان جوړوي لکه څنګه چې دی خپل په خبرو کې یادونه وکړه قدرمنو لیدونکو راغلي تر یو بل پلورونکي پورې د ده سره به هم لنډه مرکه ولرو چې د ده څومره وخت کېږي چې دلته کاروبار کوي پخوا دلته کوم شان دود و خلکو غوښتنه څه وه اوس کوم شان دود دي او د خلکو غوښتنه څه ده دا به د حاجي صاحب د خولې څخه واورو حاجي صاحب لومړی نوم راته ووایي او څومره وخت کېږي چې دغه دلته دکان کوئ نوم مې محمد ظاهر دی تقریبا 40 کاله کېږي دلته دکان حاجي صاحب دا راته وایي څه لومړی سر کې 40 کاله مخکې چې دلته شان تاسو جوړوله خلکو سره کم شان غوښتل او اوس سره کم شان غواړي پخوا خو دا رقم ول علوي سازي ویله ټول شان د ټیمکو د دې شي جوړېدله اوس اودانونه جوړېږي ټول شان اوس چادري سوله اوس هغه شیانو څه کار نه بل به دا راته وایي چې پخوا چې دلته د دوکانو کرایه وه پخوا څه وه او اوس څه وه زموږ خو دوکانونه خپل دي پخوا د دوکانو ډېر پخوا خو نو معلومه نه وه ډېر خالي وو دوکانونه څوک نه راتلله دلته بیا چې د کرایې دوکانونه سوله 4000 افغانۍ 15000 افغانۍ 3000 افغانۍ داسې کرایه وه اوس هم هغسې کرایه او حاجي صاحب بل به دا راته وایي چې د دې بازار څومره وخت کېږي چې جوړ شوی دی دا د احمدشاه بابا د وخت څخه احمدشاه بابا وخت کې په دې بازار کې څه شي جوړېدل چې بیا وروسته دا بازار تاریخ کې چې وګورې توپخانه ورته وایي نو توپو د دې سلاو ځای و بیا وروسته په دې بازار قدرمنو لیدونکو راغلي تر یو بل پلورونکي پورې چې دوی دلته یوازې کولران او ټانکۍ خرڅوي د ده سره به هم لنډه مرکه ولرو نو ستړي مه سه جان ستړي مه سه خیر په خیر 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 ښه په خیر خوشحاله اوسئ لومړی کې نوم راته وایي سعودي د څه کار نوم مې عزیز احمد دی زما د ورور دوکان دی ټانکیانې جوړوو دا کولران یې جوړوو دا به راته وایي چې دا ټانکیانې او کولران چې تاسو جوړوئ د ورځې څو ټانکۍ جوړوئ او څو کولران جوړوئ داسې دی چې نو نه معلومېږي چې ګراک موږ ته ودرېږي چې اډر راکړي موږ دغه په اندازه یې جوړوو او که داسې د کولرانو سیزن دا ټانکۍ نه جوړو بس د کولران یې جوړوو دا راته وایي چې څوک تاسو اډر درکړي څنګه درته وایي څو دانې جوړي یو چې څه کوله نه وغواړي هغه مو ته جوړوي دوه او درې دا رقم چې هر څو دانې راته وایي موږ مقصد ور جوړوو چې په بیه ورسره جوړ باندې ورته جوړوو څومره وخت کېږي چې په دې کاروبار باندې اخته یاست 20 کاله 15 کاله کېږي زما ورور اخته بل به دا راته وایي چې پخوا چې دلته دا دکان تاسو راایستئ پخوا مو څه شي خرڅوله که یا دغه وس یا د نیکه او د پلار څه مو دغه کسب راته وایي چې یو څوک راځي دا کولر جوړي یا دا ټانکۍ جوړي په څو څو جوړوي دا نو فرق پکې شته شنې کولر معنا په 2500 مې شته په 4000 مې شته په 15000 افغانۍ مور جوړو ادویه پنکې والا هغه په 1000 مور جوړو مطابق نو پیسې دغه په
قدرمنو لیدونکو راغلي تر یو بل پلورونکي پورې چې دلته د غلبېلونه او همدارنګه جغلان جوړوي. د سره باغ لنډه مرکه ولرو چې دوی څومره وخت ستونزې دا کاروبار کوي او تر څنګه د خپل کاروبار څخه څومره خوښ دي او څومره څخه راضي دي. نو سره ګټه دي څنګه جوړه بخیر خوشاله اوسئ. لومړی نوم راته ووایئ او څومره وخت کېږي چې دا نوم مې زلمی دی، قسم دا غلبېلونه جوړوي. څومره وخت کېږي دا کاروبار کوي؟ 20 کاله کېږي. دا به راته ووایئ چې دا غلبېلونه تاسو جوړوئ دا اوسپنې تاسو د کومه ځای څخه راوړئ؟ اوسپنې خو د چین سره دی، دا چادر چینایي جالۍ ده او چین د جالۍ هم د چین سره دی او چادر هم د چین سره دی، موږ جوړوو. بل به د کاروبار یې څنګه دی؟ خلک دغه غلبېلونو د جغلونو شیان څه وړي؟ دوکانداران یې څه وړي؟ تاسو یې چاته په ټیکه جوړوئ؟ یو څوک درته راځي آډر درکوي؟ څنګه یې جوړوئ؟ موږ جوړوو په خپله، دوکانداران خرڅوم. هغه بیا نو هلمند ته استوي، سنګین، مساقله او دا تیریز دی راوړي، دا ولایتو ته استوي. پخوا د خلکو غوښتنه څه وه؟ دا رقم غلبېلونه مې څخه غوښتله، پخوا هم همدا رقم غلبېلونه وو که هغه جلا وو؟ یا پخوا خو داسې وو چې دا تختې جوړېدې. دا پخوا یو پلا د پاکستان څخه دا یو رقم رالی، نو د اندازې بیا هم خپله په دغه اندازه ما خپله جوړ کړو. اول د ګرځ چې پخوا د لاهور سره دا راغلی، نو دلته چې هغه غلبېلونه چې راغلي هغه بیخي ګران دي. موږ وخت یې ورته بیا دا جالۍ یې راغلی د چینایي او د چین څخه جالۍ یې راغلې، بیا ما دا جوړ کړې. کومې ستونزې لري؟ کومې غوښتنې لري د خلکو حکومت څخه؟ ستونزې مو څه دي؟ غوښتنې مو څه دي؟ غوښتنې نو دا دي چې دغه امنیت اوس سم دی چې په دې په دغه راځي یا یو مالیات چې دی بیخي دی دوکان ته نه ګوري، بلا د مالیات د مشتري چې اوسه څلور زره یا 50,000 چاوي. دغه غوښتنه چې د دوکان وګوري ته د ورځې معنا 1500 زه پیدا کوم، د ورځې معنا ته ما ته وایي 1500 نو څو زه مالیات ورکړم. دغه غوښتنه مو دا ده چې مالیات نه دا مالیات یې ښه دلیل قدرمنو لیدونکو راغلي تر یو بل پلورونکي پورې چې په ټکټ بازار کې دوکان کوي. ستړي مه سئ ډېره مننه بجانه. لومړی د نوم راته ووایئ او څومره وخت کېږي چې دا کاروبار کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم غلام حضرت دی. دا 10 کاله کې په دغه قسم اخته یو ګاډیانې جوړو، دا د بکرانو دا شیان دا د ګاډۍ چې جوړې کړي د لوی خپل هېواد کې نور ولایتو ته استوي او که نه بهرني هېوادو ته یې استوي؟ والله یا بهرني هېوادو ته استول لا نه دي وړي، نور ولایتو ته استولي دي. کوم ولایتو ته؟ هرات ته زموږ څه وړي دي، کابل ته وړي دي، غزني ته زموږ ګاډیانې هر ځای ته ځي، مزار ته وړي. د لوی دانګي هم خرڅوي پر دغه خلکو باندې که نه دوکانو ته کوي تر څو بیا هغه یې خرڅ کړي؟ والله موږ خپله لاسي ګاډیانې جوړو، د لې خرڅوو، او بازاري ګاډۍ نه جوړو، صرف فرمایشي ګاډیانې جوړو، د لې خرڅوو. د ګاډۍ اوسپنه د کومه ځای راوړئ؟ بیا دغه طریقه یې څنګه د ګاډۍ څنګه جوړېږي؟ اوسپنه دا بلارنګ پخوا خو چین د پاکستان سره راځي. اوس شکر دی په کابل کې کارخانې فعاله دي، بلارنګ د کابل سره کارخانې جوړېږي او دا پاتې شو د بل کاسه لري، دا کنټینران راځي د لې خشکې دي وروي د کنټینر چادر سره. دا اول سره پیلې د کومه ځای څخه کېږي د ګاډۍ چې تاسو جوړوئ؟ اول سره کومه ځای څخه؟ اول کاسه جوړېږي، بیا پرېمه جوړېږي، بیا ولډینګېږي. نو بس چې جوړه سله ماده سوله بیا کاسه روبېږي والا. قدرمنو لیدونکو راغلي تر یو بل دوکانه پورې چې په دې دوکان کې غاډې کې زینې او همدارنګه د تالاب سره نه جوړېږي. د دوکاندار یې د دغه پلورونکي سره به هم لنډه مرکه ولرو. نو ستړي مه سئ. السلام علیکم. خدای مو راوستنګه خیر خیرات انشاءالله. ډېره مننه روجانه. لومړی نوم راته ووایئ او څومره وخت کېږي دغه کاروبار کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم غلام حضرت سروري دی، تقریبا 15 کال کې د کار کوم. دا به راته ووایئ روجانه دغه غړي چې تاسو جوړوئ په ورځ کې څومره جوړوئ او بیا یې په بازار کې څه ډول خلکو ته ورکوئ یا یې په خلکو خرڅوئ؟ موږ دوه رقم کار موږ یو اډري کار کوو او بل بیا دوکان لپاره کار کوو. اډر ته ګورو نو که د
دکانداران هر څه له غوښتي هغه اندازې جوړ سوي شي چې جوړ سوي کړو څه جوړول بل ودارت د غړي څه ډول جوړیږي لنډه طریقه کې د ترشید کړه چې د غړي چې دا ډولونه د کابل سره راځي د یو دکاندار دی هغه پیسې نور یو پایو کاټي نو خپل قدرمنو دوستانو دا ورته کندهار کې د تخت یم د ترخانې بازار چې زیات تاریخي قدامت لري د دې اړوند مو تاسو ته خبرونه کړې وه پرې بل داس کړنو په دې ما کمال الدین افغان او د کندې تر شا شامل شي الله ولې ذات اجازه راکړي د علاقه باندې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب